بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتاب قدوری دی مضمون فقه فصل اول. موضوع اوسم طهارت او لسم درس دی. دا د لومړي فصل د طهارت اړوند لسم درس دی، اخیری درس دی. د دې وروسته نور درسونه انشاءالله شروع کیږي. قدوری ملا صاحب وایي تطهیر النجاستی، پاکول د مرداري دا واجب او ضروري دی. من بدن المصلي، د لمونځ کوونکي د بدن څخه. د لمونځ کوونکي بدن به د هر ډول مرداري څخه پاک وي. همدا ډول وثوبه، د دې لمونځ کوونکي جامه به هر ډول جامه چې وي، کې صدري وي، کې کالي وي، کې لاندې زرفرني وي، کې جرابې وي، کې رخچنې وي، د انسان پر بدن باندې د لمونځ کوونکي پر بدن چې څومره ډېر شان وي، کې په جیبو کې هغه ټول شان به پاک وي. والمکان الذي، او هغه ځای به هم پاک وي، یصلي علیه، چې دی پر هغه ځای باندې لمونځ کوي. د لمانځه ځای به هم پاک وي. مطلب د لمونځ کوونکي چې دی کله لمونځ کوي، په د لمانځه په حالت کې، د لمانځه په شروع کې د ټول شان د لمانځه ځای، خپل کالي، خپل بدن، دا به پاک وي. نجاست پر دوه ډوله دی. یو غلیظه سخت نجاست مرداري ده، یو خفیفه سپکه مرداري ده. سخته مرداري لکه وینه، لکه شراب، لکه بولی، لکه چکر، دا سخته مرداري ده. او یو بیا خفیفه سپکه مرداري ده. سپکه مرداري د هغه حیوان بولو ته ویل کېږي چې غوښې خوړل کېږي. مثلا د پسه، د اوښ، د پسه او د اوښ او د هر هغه حیوان چې بولي، چې غوښې خوړل کېږي، بولي یې سپکه مرداري بلل کېږي. په سخته مرداري کې د یوه ورغوي په اندازه باندې که چیرې د انسان بدن او کالو ته ورسېدله، یا تر هغه زیات سوله، د یوه ورغوي څخه زیات سوله، یا د یوه ورغوي په اندازه وه، لمونځ بیا نه دی ورسره رسوي که دا سخته مرداري د انسان او کالو ته ورسېږي په دغونې اندازه، د یوه ورغوي په اندازه. او دا سپکه مرداري چې ده، سپکه مرداري لکه د هغه حیوان بولي چې غوښې خوړل کېږي، هغه چې د انسان او کالو بدن ته ورسېدله، د جامې څلورمه پکې معتبر ده. مثلا د لستوڼي یوه جامه بلل کېږي. د لستوڼي ته فرض که 4 حصو باندې وویشه، د یوه حصه یې ګرده مردار ده، 3 حصې پاکې دي، بیا لمونځو سره جایز نه دی. یعنې د جامې څلورمه په هغه کې معتبره ده، که تر هغه کم نه وي لمونځو سره جواز لري. مرداري که سخته وي او که سپکه وي، په چی سره پاکیږي؟ ویجوز، جائز دی تطهیر پاکول النجاست د مرداري بالماء، په اوبو سره. په اوبو سره پاکیږي. همدا ډول که اوبه نه وي، نو بیا که د انسان کالب مردار وي، که بدن مردار وي، یا مساله مردار وي، د لمانځه ځای مردار وي، اوبه نه وي، په چی سره بل پاکیږي؟ وبکل مائع، په هر مائع بهیدونکي شي سره، طاهر چې هغه خپل هم پاک وي، په هر پاک او بهیدونکي شي سره مرداري موږ لرې کولی شو. یمکن ازالتها، و داسې مائع او بهیدونکی شی وي چې د مرداري لرې کول په هغه سره ممکن وي. اوس غوړي چې دي دا مائع شی دي، پاک دي، مګر مرداري په دې سره نه لرې کېږي، ځکه د غوړو طبیعت داسې دی چې هغه پاته کېږي په هغه ځای کې. داسې د مرداري لرې کول په هغه سره ممکن نه دي. عسل هم بهیدونکی او پاک شی دي، مګر د مرداري لرې کول په هغه سره ممکن نه دي. اوس بیا دا نور شیان واخله. پټرول مثلا د خبرې، پټرول، په پټرول سره که د چا لاس مردار وي، په پټرول یې پرېولی شي، بلکل یې پرېولی شي. که کالي مردار په پټرول یې پرېولی شي، بلکل یې پرېولی شي. په ډیزل یې پرېولی شي، وپرېولی شي. مساله مرداره وه یا نور شان مردار وه، هر هغه شی چې هغه مردار شوی وي، په پاک او بهیدونکي شي سره دی کولی شي چې هغه پرېولي. په شلومبو یې پرېولی شي، په چای یې پرېولی شي، په پیپسیانو او نور مشروبات چې پاک شان وي، په پاکو مشروبات سره هم څوک کولی شي چې مردار شی پاک په پرېولي او هغه مرداري په لرې کړي. یوازې او یوازې اودس او غسل د اوبو څخه علاوه په بل شي سره جواز نه لري. اودس او غسل یوازې او یوازې په اوبو سره کېږي. که اوبه نه وي، تیمم به وي. او پاته سول نور شان که مردار وه، د چا د هغسې لاسونه مردار وه، اودس یې درلودی، مثلا یوازې لاسونه مردار شوي وه، اوبه نه وي، په بل هر پاک او بهیدونکي شي سره پرېوللی شي. او یوه ډېره مهمه مسله الاستنجا ده. استنجا ډېره مهمه ده. باید سړی په مسائلو کې غور وکړي. که د استنجا په مسائلو کې سړی غور ونه کړي، نو اودس یې صحت نه لري. نو چې اودس یې صحت پیدا نه کړي، نو نور عبادات هغه هم بیا صحت نه پیدا کوي. استنجا دوه ډوله ده، دوه حکمه لري. یعنې یو یې دا دی چې استنجا فرض ده په یوه صورت کې، او بل صورت کې استنجا چې ده سنت ده.
فرض په هغه حالت کې ده چې په اوبو سره به استنجا وي، کله چې د مرداري د راوتلو د ځای څخه یوې خوا او بلې خوا ته ولاړ سي، بدن په ولړل سي، نو استنجا فرض ده، په اوبو به یې وي، څه پاکي به راولي. په تشناب کاغذ او یا په بل شي سره بیا استنجا وچول پاکول بیا پیدا نه کوي، په هغه صورت کې چې مرداري د راوتلو د ځای څخه یوې خوا او بلې خوا ته ولاړه سي. سنت په هغه وخت کې ده چې د ضرورت ادا کوي، چای جواب کوي یا لوی چای جواب کوي، د مرداري د راوتلو د ځای څخه یوې خوا او بلې خوا ته ولاړ نه سي، نو په هغه وخت کې دی تشناب کاغذ کار کوي، ټیشو پیپر کار کوي، یا په بل شي سره دی اودس او استنجا وچه کې، بیا پروا نه لري، صحت لري. ته ګورې دغه مسله هغه وخت ده چې صحابه دا رقم کوله، صحابه کرامو به په لوټه سره اودس وچول. هغه وخت چې په روایاتو کې راځي چې وایي موږ به داسې کښېنستلو، یعنې خوراک مو داسې کم و، موږ به داسې د نس څخوا کښېنستلو لکه پسونه چې پوچې کوي، د پوچې په رقم باندې دوی کښېنستله. نو چې داسې خوراک د چا لږ وي، اوس هم په دنیا کې یو څوک داسې یو ځای وي داسې خوراک کوي چې دی د تشناب کې داسې کښېني لکه پوچې، نو بیا دی که اودس په تشناب کاغذ باندې وچ کړي، په لوټو په ډبره یې وچ کړي، بالکل صحیح دی. او که دی داسې خوراک کوي چې دا دی په ضرورت پر ځای باندې کښېنستی، دغونې دغه ادا کړي، دغونې ځان تش کړي چې بیخي ډېر حالت یې ډېر خراب وي، یو ځای بل ځای ګرده ځایونه ولړي او خورا اوازونه ورسره وي، نو په دغه حالت کې نو دی بیا په تشناب کاغذ باندې اودس وچوي، د دی استنجا بیا صحت نه لري. ځکه چې دغه خوراکونه چې نن سبا کم کسان کوي یا موږ تاسې کوو، د دغه خوراکو سره دغه ضرورت یې خورا ډېر وي. د دی د قضای حاجت په وخت کې چې دی کښېنستی، دی چې کله د ضرورت د ادا کولو لپاره کښېنستی، خورا ډېر هلته دی دغسې ضرورت یې ادا سي، نو بیا په دغه حالت کې د مرداري یوې خوا او بلې خوا ته اکثره وخت ځي، نو تشناب کاغذ کفایت نه کوي. د اوبو استعمال پر ده فرض دی، پر واجب دی چې په اوبو سره به استنجا وهي. یوه دا خبره. دوهمه، استبرا ډیره مهمه ده. استبرا دې ته ویل کېږي چې یوازې او یوازې انسان بول وکړي، د بولو کولو وروسته د بولو په رګ کې یو څو څاڅکي پاته وي، نو ده ته پکار ده چې دی راولاړ سي، یو څو ګامه وګرځېږي، یا غاړه تازه کړي، یا هر رقم چې د ځان عادت کړي وي، یو پښه پر بله پښه راواړوي، بېرته چې دوهم وارې کښېني، هغه پاته په هغه نل کې، په هغه پیپ کې چې څو څاڅکي د بولو پاته وي، هغه هم بېرته توی کړي، بیا په اوبو سره استنجا وي، نو دا بالکل ښه کار دی. بعضې کسان داسې وي چې هلته د ضرورت دپاره کښېنسي، د اوداسه دپاره استنجا یې وهله، چای جواب وکړي، پر هغه ځای باندې په اوبو پسې استنجا وي، راولاړ سي. دغه وخت اکثره بېرته هلته څو څاڅکي بولې پاته وي، هغه راووځي، کالي و بدن یې باندې مردار سي، دی به پوهېږي هم نه، ځکه ده په اوبو سره استنجا وهلې وي. نو استبرا دې ته ویل کېږي چې ځان ښه صفا کړي، ښه اطمینان حاصل کړي. چای جواب چې وکړي، د چای جواب وروسته چې ولاړ سي، 2 3 4 ګامه 5 ګامه 7 ګامه یې وګرځېږي، غاړه دې تازه کړي، یو پښه پر بله پښه دې واړوي، دوهم ځل چې بیا کښېني، خامخا د ده څخه یو لږ څه یو څو قطرې پاتې چې هغه قطرې بندې سولې، بیا دې استنجا په اوبو سره ووایي، نو دا به ډېر احتیاط هم دغه دی، او دغه کار باید موږ تاسو وکړو. علماو فقهاو دې ته ډېره توجه کړې ده، په کتابو کې د دې ډېر ټینګار کړی دی.